او بله ټپه ده دا دی راشد خان راشد ته ډالۍ وي او پیسې ګټه دنیا پرستا نو زما د کړس خندا د هیرا او شوا مینا خه خدا چې د چا نوم پکې یادیږي خه خدا چې د چا نوم پکې یادیږي په فانی دنیا به نه وي ژوندی تل څوک او بدرګه که محبت را سره نه وی بدرګه که محبت را سره نه وی یک تنها به په خونخوارو لارو تلل څوک او ته مې وجنه د قصاص اندېښنه مه کړه ته مې وجنه د قصاص اندېښنه مه کړه د خپل خون په تور به ونیسمه بل څوک قدرمنو د ډېر ستر پښتون شاعر ادیب د شعرونو خوشحال خان خټک بابا د دغه لوی شعرونو نه مو نن د دغه بانډار پرانسته وکړه دغه بانډار په څو حوالو سره ډېر لوی دی ډېر خوږ دی یو خدا دی چې په ګل ګل پېښور کې د کال 2021 لومبۍ میاشت ده موږ غواړو سالار جانه چې د نوي میاشت شروع د ښکلو فکرونو نه وکړو د مینې محبت نه وکړو او ځان سره داسې څه اصول څه منصوبې وټاکو چې نوی کال به موږ په دې باندې تېرو نو یوه پکې زموږ منصوبه دار نوي کال چې دغسې ځوانان به راغونډو دغسې ماښامي به ښایسته کوو ټپې به کوو شعرونه به ویو او په دې ټولنه کې چې په زیاتره توګه باندې خلک د کووډ-19 د وجې نه نفسیاتي بیمارۍ په لور باندې تللي دي موږ به د خلکو سایکو تیراپي د شعر د لارې د ټپې د لارې د ادب د لارې کوو د هغه لړۍ په کړۍ کې سالار جانه نن موږ راغونډ شوي هره ممکنه هڅه به کوو چې د چایو او د کاوې د ګوټ سره د خلکو په ذهن او وجود کې مینه وچورلو محبت پکې وپاشو نو سالار جانه تا نه به شعرونه اورو راز صاحب به شعر وایي او په دغه بانډار کې چې څومره هم ځوانان ناست دي نو بیخي به دا خبره نه وي چې ما له خو شعر نه راځي زه خو نه پوهېږم ما ته څه راځي چې پښتون او ټپه ورله نه ورځي نو رښتیا خبره دا ده چې ګوره بیا دې داسې په ځان باندې لږه پاملرنه ځان ته وکړي سالار جانه نو ټپه به خامخا کوو شعر به ویو او چې کومه داسې خبره چې تاسو پوهیږئ چې هغه ساهو خبره ده نو هغه موږ شریکولی شو سالار جانه د روایتو تر مخه اول به چې کوم دی مخکې د دې نه چې موږ په یخه شپه کې د تودو ټپو په لور باندې لاړ شو نو اول به ډېر محترم سالار صاحب اورو چې دی راسره خپل یو کلام شریک کړي دا تاسو او دا سالار صاحب ډېره مننه فرمان صاحب دغه شعرونه دي دا ستاسو ورور مانه په نوم یېرېږي سلطان ملک صاحب هم ناست دی افسر افغان صاحب مشر ورور دی دغه شعرونه دي دوی ته ډالۍ وي چې خو داسې محسوسېږي نه لکه چې زما مشر ورور دی ته به وایې که زما نه کشر دی زه دې خبرو ډېر مشر کړی یم سالار خبرو مشر کړی خو جسامت چې وګوره ټول ارشاد کاوې کار به روان انشاءالله د تشې خولې یاري کوي او پرنامې هم کوي زما یاران ما نه په دې کې ناګیلې هم کوي واه 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 کور له راغلي اوس د کور واګي ته لاس اچوي زمونږ په ځمکه ته راټکله واه 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 ډېر ښه شعر دی ډېر ښه شعر دی کور له راغلي اوس د کور واګي ته لاس اچوي زمونږ په ځمکه ته راټکله دعوې هم کوي نو دغه مفتي صاحب خو زه پېژنم ډېر ښه سړی دی دغه مفتي صاحب خو زه پېژنم ډېر ښه سړی دی خو کله کله یو سلام د میخانې هم ډېر مننه جي دغه مفتي صاحب خو زه پېژنم ډېر ښه سړی دی خو کله کله یو سلام د میخانې هم کوي او دا مېلمنه مور یې ساره که باران ورېږي شپې ته یې زړه دی او د زمزم بهانې ډېر ښه سالار جان د ښار هلک په کلیوالې جینۍ زړه بایللې چې صفتونه د چینار او د چیني هم کوي او دا چې د سرو وینو کاروبار کوي په سپینه جامه بیا په احرام کې طوافونه د کعبې هم کوي د خدای دپاره پښتنو د جنګ نه ډډه وکړئ د خدای دپاره پښتنو د جنګ نه ډډه وکړئ جنګ په مثال له تود تنور د غرغنډې هم کوي او زما سالار څومره نیازبینو څومره لرې لاړو چې مسافر شو زمانه بغیر شپې هم کوي د دغې سره سالار جان راځو یو څو ټپوله او دغه ټپې په نوي انداز کې زموږ یو سندرغاړي کړي دي او زما ډېرې زیاتې خوښېږي نو هغه ټپې دي ټولو ملګرو ته خوښېږي سالار جان خوښه دي او که تاسو کم ملګري له ټپه ورځي نو بیخي دغه احساس مه کوئ چې یا به رانه سور وغورځېږي یا به لی او تال کې پاتې راشمه ټپه وایه وروره تور توتان دي او ستاسو نه قربان دي نو موږ ته قبوله ده سالار جانه ټپه دې تا ته ډالۍ وچي پردی وطن
د ماسخو تندې د پر هرونو نا سندرې او جوړوما د پېښور په میرور وکا د ګل نازکا یار خدای بدی ساتینا او د ګل کېدو امید می نشتا جانان پزمکا د ملتان کرلی یما ډیر زبردست او وړدی وکړم او لویا نشما نو زما ازار دی د ریبار په غاړه شینا او ریبار خدای دی سزا درکی لګلې ما وی کار دي ځان ته وستونا او بل ټپره دادی راشد خان راشد ته ډالې وي او پیسې ګټا دنیا پرستا نو زما د کړس خندا د هیرا او شوا مینا او ناز بدی زکړم او چی مین یما مور دی میرا دا مور دی سکوی نازونا او پیزوان تی چا کافرو پټکو نو پپیر بابا با قسم لرا کوینا دا د سالار تر ټپه ډالې وي بابي د انتظار کوي تا ته هم ډالې کوم هغه مې مکو ټول به بغیر د ډالۍ نه ځي سالار تر ډالې وي چې د نیمې شپې راتله د رکشا زه څوکیداره تر سهاره او ناسته یما دا دغه ته ډالۍ وي راسته چې او د نیمې شپې بیدار اوسه د دروازې زنځیر برورو شرنګوما او افریدي ته دې ډالۍ وي چې یو خوا پښتو بل خوا جانان دی زه د پښتو زنځیر شلوم جانان لزما او رور صاحب د شانګلې نه راغلی دی ده ته دې ډالۍ وي چې او ای د وطن د سر دستارا وشانګ لپاره ښایستونه دې ستایما او دا ټپه دې بیا سالار ته ډالۍ وي چې او ته د سوات نه یې دروغ وایي نه دې رنګ سپین دی نه دې سترګې او غټې دینا او زلفی په بر ګودر کې وینځي پناری بادي وچوي منګ پسې زینا او کد دنیا شرمونه نوې تابا منګې وړ زبط شو در سرت لما او چې تسلی په د زړه کېږي هغه ځوانان مسافرو خوړلي دینا زمونږ د شانګلې خلک د کولې مزدوران دي سالار جانه هغه ټولو مزدورانو ته دا ټپه ډالۍ وي چې او سالو مې پاس په پړې زوړ شو ستا د کولی د کارنا خیجی لاسونا او پسر غرما د کور روکا کورتا رازا بید ما بدنام بینا او پا مخم ما وها خوگی گما پوزا میں پریکا چی پتا مینی دما اوڑے دی پاس
کابل کې تیر کو په جام راغلی سلامت غواړي خالونه او خال مې د کونډې او په مخ ولیده پیغلې له ښایي چې پنځه کې دي خالونه او خالي په زنه او داسې ښکاري لکه چې په یو تالونګ پرېوتې وینا هو جانان مې زیلې د زړه پرې کړې نو او لکه نختر په چورلېدو ځمکې لزما